خدایه ته راسره مرسته وکړه. زه اوس څه وکړم؟ امیر صاحب اټکل وکړه زه به چېرته بدل شوی یم. بینګل ته څنګه پوه شوئ؟ له څېرې دې ښکاري. په هر حال زه او ته خو ګاونډیان شو. امر صاحب تاسې اوس هم ټوکې کوئ ها؟ خدایه دا کار باید داسې ختم نشي. هیله کوم داسې پای ته مه رسوه. زه څنګه تا پرېږدم او لاړ شم؟ که ورته به وایم آیا هغه به ما سره لاړه شي؟ زما خبرې واوره. زه ستا پکې ګڼه خبرې کوم. دا سړی بیخي لیونی دی. د خلکو ژبې هم پرې کوي، سترګې ترې باسي او بیا یوازې کښېني او په ډېرې ښې اشتیا سره ورسره ډوډۍ خوري. د همدې لپاره زه درته وایم چې په هر څه پوهېږي ښکاره ښکاره یې ووایه. دا چې یو انسان څنګه دوه ځلې یوه تېروتنه کولی شي هېڅ نه پوهېږم. ورو ورو مخ روانه کنه نو دا مغزه به دې درته وشیني. څه وشول؟ ژوبل شوې ها؟ ژوبل شوې؟ هڅه دې وکړه چې وتښتې. دومره په اسانۍ نشې ژغورېدلی ثابته. زه له تا او عاقب سره ډېر کار لرم. په خبره پوه شوې ثابته؟ عاقفه وروره، ته ډېر ښه سړی یې. وګوره تا زه غلط پېژندلی یم. په اصل کې زه ډېر باارزښته سړی یم. اوس به وګورو چې څومره ارزښت لري. ما پرېږده چې لاړ شم. همدا چې لاړم تا ته به هغه کتاب راولېږم چې ما پکې د هېواد لپاره خپل خدمتونه بیان کړي دي. هغه یو ځل ولوله. زه دوه نومه لرم. لومړی پروفیسور کایامینیک، دویم یې هم فدایي کایامینیک دی چې د دولت پټو دندو لپاره یې ډېری ځل خپل ځان په ګواښ کې اچولی دی. اوس دې مخې ته د ځانګړو تشکیلاتو له رهبرانو نه او د لویې ترکیې لپاره یو با شخصیته سړی ناست دی، عاقف جانه. او ته خو په دې ټولو خبرو پوهېږې که نه؟ دی څه وایي؟ د ده په سر کې خو هېڅ د مغزو په نوم څه نشته. د ده سړي تخنیک همدا دی خیري. د ده لیوني خبرو ته مه ګوره. دا یې شیطان هم غولولی شي، خو ما او تا هېڅکله هم نشي غولولی. ښه ووایه نو. وګورئ ښاغلی عاقفه، تاسې هغه وخت نړۍ ته نوی راغلي چې زه د جګړې په ډګر کې جنګېدم. د امپریالیست ځواکونو او دین پلوو ډلو لخوا چې د دې هېواد د بېلتون کوم پلانونه جوړ شوي وه، هغه ما شانډ کړل. ته پوهېږې چې ما ولې ځان ته د پوځ غري لقب ورکړی؟ پوهېږې ولې؟ ځکه چې زما په سر کې زموږ د دښمنانو لپاره ډېر مهم او ګټور معلومات شته دي. د همدې لپاره مې خپل مغزه یو فولادي زغره کې بند کړي دي او په سر باندې مې مرمۍ هم تاثیر نه کوي ګرانه. اوس چې دومره تکړه یې یو ځل به دې زموال هغه یعنې ما هسې یوه خبره وکړه ښاغلی عاقفه. زما په څېر خلک په اسانۍ نه روزل کېږي. ته خو نر سړی ښکارې. راځه له دې کار نه لاس واخله. اوه زه خو ډېر به ارزښته یم. د 70 کلونو کې چې هېواد کې هر څه پټ پاتې دي هغه ټول زما په حافظه کې پټ دي.
دا ثابت دی د نوم په ضد یې ډېر خوځېږي راخوځېږي. تور خان مو ووژه، ستاسو مشر مو هم ووژه، یو ته ژوندی پاتې. ښه ده داسې چې دا ما هم د هغوی څنګ ته ولېږئ. البته ولې نه، خو په دې شرط چې موږ ته د عاقف ځای وښیي. زه هېڅ بیړه نه لرم. ته کومه بیړه لرې پیکاسا؟ نه ښاغلیه، څو ورځې ان څو میاشتې دلته ساتلی شو. باید د عاقف پاته موږ ته راکړي. د عاقف پاته که غواړئ ځان وژنه وکئ له پلنه ځان وغورځوئ. پیکاسا دای دومره شکنجه کوي تر څو خپله خبرې وکړي. په سترګو ښاغلیه. بویزه زموږ موټر کم یو دی. دغه یو دی. ارزروم د ځای وروره هو ټوکې مو ماته راکوي. نوربانو ته هلئ نو زموږ موټر اوس حرکت کوي. امر صاحب عاقف مو هیڅ خبر هم نه کړ. پرېږدئ خدای پوهېږي اوس به چېرته وي. حرکت کوو د ارزروم مسافر پاتې نشي. حق مو راوبخئ. استغفر الله امیر صاحب، په تاسې به څه حق لرو؟ کله چې ورسېدی بیا خبر راکوي هیله کوم. سمه ده خبر درکوم. بیا راته پیغام راولېږي. سمه ده درس لیکم. یې ټولګي کې ټولو ته سلام وایه. دا ماته راکړه. بابا څه خبره ده؟ ستا ویډیو خو نه ثبتوم. نور نو دا کامره ستا په لاس کې ونه وینه. ماشومانو تاسې یې مه پیلوئ هیله کوم. الپره امر صاحب غوښتل مې ووایم چې ولې ځئ، خو سبا بله ورځ موږ هم له دې ځای نه کډه کوو. ته دې کار ته وګوره، د میږي په څېرې د پښې لاندې کړو. دا داسې یو سیند دی که پکې ولویږي ډوبېږي. همت ولره ممدوحه، بیا به هر څه ښه شي. دا خبره خو موږ ته کوئ تاسې. دا ځل زما خبرې ومنئ، خو څه چې زه کوم هغه مه کوئ. ډېرېدونکو هیله وروره الپره په ځان پام کوه. راځئ عاقف ورور ته سلام په ووایه. دواړو سترګو. راځئ ماشومانو زر کوئ. امیر صاحب خیر دی مزئ. اوس نو ډېره ناوخته ده، ډېره ناوخته. یو دوه درې څلور زموږ ځایونه هم دا دي. مورې زه له دې ځایه ته درځم پورې دې موټر سره نشم تللی. والله دی به لاندې وغورځوم. سمه ده له ما سره کښېنه، هغه د له پلار سره کښېني. هله راشه. اوف نوربانه کانام راکړه که نه؟ نه یې درکوم، خوب کې به یې ونه وینې. مورې دې ته وګوره څه خو ورته وایه. د موټر په منځ کې جنجال مه کوئ. ټول خلک موږ ته ګوري، لږ وشرمېږئ. حرکت کوو د ارزروم مسافر پاتې ښه نشي. نو حق مو راوبخئ. حلال دی بیا امر صاحب، په خدای مو سپارم. ژوندی اوسئ. حلال دی بیا امیر صاحب. په خدای مو سپارم. د خدای په امان. څو ورځې وروسته به موږ هم داسې لاړ شو. چېرته به لاړ شو پوه نه شوم. د ګرسون په سفر به لاړ شو موږ دواړه. ولې داسې راته ګورې؟ هېڅ د ټوکو کولو په حالت کې نه یم. د څه شي ټوکې رانه؟ ته هم واورېدل زه یې ګرسون ته تبدیل کړی.
یعنې که زه لاړم شم ته راسره نه ځې وروسته به بیا خبرې وکړو اوس یې وخت نه دی هله زما کمره راکړه نه یې درکوم پلاره لور ته دی خو یو څه وایه تاسې دواړو ته یې وایم جنجال مه کوئ که نه دواړه به رانه خفه شئ ته هم کمره ورته ورکړه کلارا نوربانو ومې ویل وار یې که ما په ویډیو کې رانولي سمه ده نه دې رابلي راکړه زمری پلاره ډېر ښه فلم ته نه جوړ شي مونږ خلک څو ساعته شکنجه کوو چې یوه خبره وکړي خو تا باید شکنجه کو تر څو غلی شي او والا زما سارم را په درد که ما ته د همدې خبرو لپاره پیسې راکوي اوس به تا په یوې څپېړه په خبرو راولم مه کوه هیله کوم داسې مه کوه خیري دی د زغملو توان نه لري هو نه لري که یوه څپېړه یې ووهم یو ساعت به بېهوشه وي وروره دا زما ښکار دی زه به وهم ستا لاس ډېر دروند دی خیري کیدای شي چې مړ شي بیا به خلک فکر وکړي چې سم سړی مړ شوی او د جنازې لمونځ به ورته وکړي والا ته مخیاره څارګر صاحب ژمنه یې کړې چې ما به په ویډیو کې نه راولي ښه سمه ده دا څومره نازک نجلۍ ښه ده چې فلم جوړوي دی بیا به دې څه کول غلی شئ نو څومره سخته ده موږ خپلې ټولې خاطرې هلته پرېږدو او ځو خدایه ته له موږ سره مرسته وکړه خیري ها د موبایل ماته راکړه سمه ده په هغه څه کوئ غواړم خپلوانو سره د خدای پاماني نه وکړي داسې مه کوئ وګورئ د پیساګور زه ډېر خوښېږم زما خبره په ځمکه نه غورځوي زه د هغه د زوی په څېر یم که زما په بدل کې هر څه ترې وغواړئ اخیستلی شئ ته خو والا د یو کیلو پیناتو ته ارزښت هم نه لرې هغه سړی به موږ ته څه راکړي ورته زنګ ووهه سمه ده خو چاته ها پیساګور ته ورته څه ووایم خیري زه دا سړی په سر ولم مغزه یې شیندم والله چې داسې نه پرېږدم خیري ته به د سړي د مړینې شاهد اوسې اعصاب یې راته خراب کړل همداسې ده څه مې کړې ښاغلی عاکفه زه چمتو یم چې ستاسې خبره ومنم غوښتل مې چې همدا ووایم ته د هم پرېکړه وکړه ملګریه د څو کسان امر مني زه د دندې سړی یم څوک چې راته امر وکړي هماغه کار کوم یعنې ته نه پوهېږې چې عاقب چېرته دی که رښتیا وایم پوهېږم چې چېرته دی خو تاسې ته یې نه وایم که چیرې د ځان په بدل کې دیم وي هسې نم بل څه نه لرم ستاسې په څېر ځناورو په منځ کې ژوند کولو نه با شرفه مرګ ته ډېر ارزښت ورکوم ښار کې یوازې هغوی زموږ ملګري وو کله چې به مو ستونزه پیدا کړه یا هندي خور ته یا هم نجیب ورور ته ورتللو اوس مو دلته هېڅوک هم نه دي پاتې توبه خدایه دا لویه بې انصافي ده سمه ده مه ژاړه اوس خو دا کار شوی باید مخته لاړ شو ته د ګیرسون تګ ته جدي ما فکر کوه ته مرا سره ځې ممدوحه لږ د منطق نه کار واخله زه په ګیرسون کې څه وکړم استانبول کې نړۍ ته راغلی یم استانبول کې مې زده کړې کړي کار مې دلته دی که هلته لاړه شم څه کار به کوم
سدینو قراره کور کې کېنه دنده به مې څنګه شي هغه د هغه لپاره به م یو کار وکړو د لسو کلونو هسې دومره کارونه غواړې ټول په اوبو کې لاهو شي یعنې ته له ما سره نه ځې نشم تللی له تا هم نشم غوښتلی چې دلته پاتې شي هسې هم دا کار نشي کولی دنده دې ستا هر څه ده مسلک دې د هېچ چا لپاره نه قربانوې ان زما لپاره هم په دې زه ښه پوهېږم یعنې هر څه تر همدې ځای پورې و په لومړي شمال کې یو بل نه جلا کېږو بل څه مو له لاسه نه کېږي ممدوحه خدای دې د دې کسانو سزا ورکړي هر څه یې له موږ نه واخیستل زموږ امر زموږ مسله زموږ مینه هر څه که موږ جلا شو دا کسان به خپل پلان کې بریالي شي پوهه شه رانا زما نیت جدي ده ما غوښتل تا سره یو ځای کورنۍ جوړه کړم دا بېلتون به په ما ډېر سخت تېر شي زه هم همداسې احساس لرم زه هم داسې نه غواړم ښه نو د حال یوه لاره به پیدا کړو لاره نشته ته خو هم پوهېږې کېدای شي تر ټولو ښه لاره همدا وي ته په خپله لاره لاړ شه زه به په خپله لاره مخکې له دې چې د یو بل زړه مات کړو دا کار باید ختم کړو یعنې دومره اسانه ده نو پاتې شه نشم پاتې کېدلی ته ما سره لاړه شه خواشینی یم تللی نشم له تا سره دې وي د یادګار په توګه یې وساتم مینې که دا کار دې ډېر اوږد کړه هله پیساګور ته زنګ ووهه سمه ده خو څه ورته ووایه ورته ووایه چې زه ستاسې څنګ ته درځم تاسې اوس چېرته یئ پوه شوې سمه ده پوه شوم وګوره 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 پټې زارۍ کوي هغه پیشوګانې وي چې زارۍ کوي نر سړی د مرګ په وخت کې د شهادت کلمه وایي خپل ایمان تازه کوي تا سره خو نشته ځکه نه پوهېږي همدومره خبرې دې بس دي ثابت جانه ډاز وکړه که نر یې ډاز وکړه زر کوه ډاز وکړه دې وخته وګوره کایا مینیک زنګ وهلی ځواب ورکړه کېدای شي مهم خبر وي ښاغلیه زه یم کایا مینیک مینیک اوس وخت نه لرم خو ښاغلیه هغه زه هم اوس هیڅ وخت نه لرم دا خبرې ډېر نامناسب حالت کې تاسې سره کوم خیرات دی ښاغلیه یوه ځوان مرده سړي زه میلمه کړی یم ته څه وایې سمه خبره وکړه پوه نه شوم ووایه ښاغلیه د یو ځوان سړي لاس ته لوېدلی یم لږ پاتې دی چې اوس وځېږم خیري د ده سړي هره خبره د یو داستان په څېر ده که یې څوک وویني فکر به وکړي چې د ملا نصرالدین کیسه لیکي حالا نو تلیفون دې ماته راکړه ډارنه راکړه یعنې غواړي ووایي چې عاقف زه تښتولی یم او په لرګي مې ډبوي او ډېر مې شکنجه کوي پوه شوې که نه عاقفه ښه فلج ژوند یې څنګه مخ ته ځي پیسه ګوره هو رښتیا برقي څوکۍ هم راوتلي دي 2000 والټه بیت یې خوري ډېر وخت لپاره هم کار کوي مورې ته یې خورې نالوري څه ته مې زړه نه کېږي کلاره
نه نه یې خورم. پلار اجازه راکړه چې لږ نور ثبتم وکم. ته څه ثبتوې الپره؟ ځینې شیان زه هم ثبتوم. ښه څه ثبتوې پلار جانه؟ ستا له لاسه چې ژوند کې مې څه تېرېږي هغه څه چې ثبتوم. مې ثبت کړي هغه تا ته در ښکاره کړم. سمه ده راښکاره یې که. ولې ویډیو نشته؟ په دې څه شوي؟ څه شوي؟ کیسټ پکې شته؟ څنګه کېدای شي؟ دې کې ښه کسټ نشته. هېڅ دی کیسټ پکې نه واچولې؟ اچولې مې پلاره چې کسټ پکې نه وي ویډیو نه ثبتوي. نو خور به مې اخیستې وي. خور یې تا اخیستې که نه؟ هغه کسه چې مې کثافاتو کې دې وغورځوله وویل؟ کثافاتو کې مې واچوله پوه شوې نور نو څه نشي ثبتولی. ماشومانو بیا څه غواړې عاکفه؟ ثابت در نه غواړم. د کایا مینیک په بدل کې ثابت غواړم پیساګوره. یعنی د مینیک په بدل کې ثابت غواړې ها؟ عاکف دی وای وای بیا زموږ مخې ته راغی. کایا مینیک له عاکف سره دی د هغه په بدل کې موږ نه ثابت غواړي. ورسره یې منې؟ بله پیساګوره بله 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 په رښتیا یم ته ډېر خوښېږې. فکر کوم بې هوشه شوم. هېڅ یې غږ رانغی. ښاغلي د عاکف سپارښتنه یادوه هغه ورسره منې؟ که یې ونه منم بیا څه کوې عاکفه؟ لومړی به له کایا نه ستاسې په اړه ټول معلومات واخلم او ثبت به یې کړم. وروسته لا هغه به په سر کې یو لوی سوری جوړ کړم پیساګوره. ښه نو بیا سمه ده. څه دې وویل؟ ومې ویل سمه ده. ته کایا ووژنه زه به ثابت ووژنم. ما د دې دعوا لپاره داسې ډېر کسان قرباني کړي دي عاکفه. یو کایا مینیک څه دی چې قرباني نه کړم. هېڅوک هم زما مخه نشي نیولی. وګوره مشر دې څه وایي؟ څه وایي؟ وایي په سر یې ووله چې زر تر زره مردار شي. وایي ما سره 50 داسې نور کایاګان هم شته. نه نه عاکفه زما ښاغلی هېڅ کله هم داسې خبره نه کوي. ته دروغ وایې دروغ. وګوره پیساګوره ټوکې نه کوم. د رازیل په سر مې وسله نیولې ده او په یوه ډز به دا رازیل بلې نړۍ ته ولېږم. خبرې وکړه. ښاغلی پیساګوره خیر دی ما د لیوني له لاس نه وژغورئ. دی ما وژني. ډېر ډارېږم ښاغلیه. هیله کوم مرسته وکئ. خواشینی یم کایا خو زه اوس ستا لپاره هېڅ هم نشم کولی. څه؟ وادې اورېدل؟ له دې ښکاري ستا په ذهن کې چې کوم معلومات دي هغه ورته به ارزښته نه دي. اوس یې په سر ولم. وګوره تا ته څه وایم. اوس چې دواړه ماشاکش کوو راځه چې لږ زره ساعت تېر کړو څنګه؟ ښه دا کار به څنګه وشي؟ زه تر 3 پورې حساب کوم. یوه شېبه کې به دواړه ډز وکړو. زه به ثابت ووژنم ته به کایا ووژنې. یو دوا چمتو شه چې له ثابت سره خدای پاماني وکړي عاکفه. درې
دا ډز وکړه کایا ووژنه چې ختم شي مړی که بیا سره تبادله کوو سمه ده ستا خبره به ومنم ثابت ته دې سلامونه ووایه صبر وکړه ډز مه کوه وامې نه اورېدل څه دې وویل ډز مه کوه معامله کولی شو ستا کایا در ولم په بدل کې به ثابت واخلم باید لږ فکر وکم سمه ده عاکف له دې رزیلانو سره معامله مه کوه په سر یې ووله چې ختم شي سمه ده پیسه ګوره تر اوسه مې لا پرېکړه نه ده کړې زه فکر کوم په دې معاملې کې ډېره ګټه کولی شم عاکف جانه پوه شوم ښه نو ثابت خوشې که ما ونیسه پلاره وګوره زما کسېټې کثافاتو کې اچولې ډېر مې ښه کړي دي لورې په رښتیا دې کیسټ غورځولې نه ده غورځولې البته چې نه ده غورځولې دلته ده مورې ته ولې ورته وایې نور بانو لورې واخله دا د کسټه دی څو ځلې مې تاسو ته ویلي چې جانجال مه کوئ ها خو هغه هېڅ ارامه نه کیني پلاره څه مې چې ثبت کړي تا ته یې ښکاره کړم ډېر ستړی شوی یم پرېږده چې لږ ویده شم پلاره 2 دقیقې وګوره که نه صبر وکړه سړی کړم د سره به یې وګورو الپاره هله راښکاره یې که ته هم د خپلې مور په څېر ضدي یې الله الله ته چا رالیږلی دا څه دي تا ته وایم ما خو داسې څه نه دي ثبت کړي رښتیا وایم دا معامله زما خوښه شوه عاکفه یعنې د ثابت پر ځای ته کایا دې روغ رمټ در ولم ته هم د ثابت یا تاریخ ته زیان ونه رسوي دا چې څه باید وکړم دا پرېکړه زه کوم پلاره دې ته وګوره ما خو داسې څه نه دي ثبت کړي دا له کومه شوه دا څه دي زه خو هېڅ پوه نه شوم دا خو سالم دی هغه بل یم وکیل دی وای 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 تا دا ویډیو څنګه پیدا کړه ما نه پوهېږم پلاره دا په همدې کسټ کې وه البته عاطف یعنی کمره جوړه وه ښکاري چې هغه وخت کمره روښانه وه نجیبه څه شوي خیرات دی پلاره ته څه ته ګورې د بیرته تګ ټیکټ مې ګورم لوري څه د وویل پلاره نجیبه ته وګوره دوی خو موټر ودروه خدایه ته راباندې ورحمېږي لکه چې زموږ کسان دي هر ځای ته چې ته وغواړې هر وخت چې وغواړې درځم پته او ځای راته ووایه لومړی موبایل کایا مینیک ته ورکړه غواړم غږ یې واورم ښاغلیه مننه کوم زه بیخي ښه یم هغه ځای مې لیدلی هو نیم ساعت وروسته سمه ده ښاغلیه پوه شوم څه وایي نیم ساعت وروسته د عمرانۍ سړک له آخرې سیمې نه موږ ځان سره اخلي لاسونه دې باید تړلي وي سمه ده خیري موږ حرکت کوو ته په هغه کسانو څنګه باور کولی شې هغوی هرومري او خیانت او رذالت ترسره کوي پلاره دلته څه خبره ده
بخښنه غواړم چې تاسو ته مې مزاحمت وکړ. دا اندېښنې وړ خبره نه ده. یوازې غواړم پوه شم چې ستاسو په منځ کې د نجیب الماس په نوم مسافر شته او که نه. نجیب الماس څوک د هیله کوم مخې ته دې راشي. وروره هیله کوم مازه زاره درته کوم ښکاره ده دا یوه لومه ده. هغوی به هماغه شیبه ته ټوټې ټوټې کړي وروره. البته چې لومه ده خیري، البته زه هغه رزیلان ډېر ښه پیژنم. له شانه ورکول د هغوی خوی دی. هو هرومرو به یوه لومه جوړه کړي. هو همداسې ده. ښه نو څه وکړو؟ وروره ستا فکر ته بیا کوم څه راغلی دي؟ ته خو ډېر ښکلی شوې. په والله بالله ډېره در سره ښکلی ښکاري. ډیپلومات خیري. دا هم ماته راکړه. ښه نو خیري اوس نورم ښکلی شوې. رښتیا وایې؟ پاکه معامله ورسره کوو ښاغلیه. که رښتیا وایم په عاقف باور نه کوم. ښه نو لږ به هغه حیران کو. څه نظر لرې؟ ستاسو په منځ کې د نجیب الماس په نوم څوک شته؟ وګورئ، که نه نو زه به مجبور شم چې ستاسو پیژند پاڼې وګورم. نجیب الماس چې هر څوک دی مخې ته دې راشي. فکر وکړه دلته دی. تاسې څوک یې؟ تاسې یې؟ هو. باید موږ سره راشئ. لامل یې څه دی؟ یو کس غواړي چې تاسو سره وګوري. څوک دی؟ یو مهم کس دی. نجیبه څه خبره ده؟ دوی څه غواړي؟ راځئ چې ځو اولادونو. هلئ ماشومانو خپل شیان مو راواخلئ. چیرته ځو پلاره؟ پوښتنې مه کوئ. لوی ځای نه بلنه راغلی. بکسونه به مو زموږ ملګري راواخلي. مهرباني وکړئ. ورځئ ماشومان انشاءالله. دا کسان څوک دي نجیبه؟ موږ چیرته بیایي؟ ته ټوکې کوې؟ په والله چې همداسې راته وویلې. وبګورو چې ټوکې دي که رښتیا. ښاغلی نجیبه مهرباني وکړئ. راځئ چې لاړ شو. څنګه ښکارم ستاسې مخې ته 2019 ماډل قیامینیک ولاړ دی. آفرین آفرین خیري.
څنګه ښکاري تا ته ورته ښکاري که نه خو ستاسې دا کار هېڅ ښه نه دی ښاغلیه نه ولې به ښه نه وي ها ولې به بد وي ها کوم کارونه چې تاسې دې هېواد سره کړي هغو کې کوم یو ښه دی خیري ها وسلې راواخله دا څنګه کو دا ښایي خپل ځان سره یې بوزو پیساګور به غواړي چې د غږ واوري پلاره بد خبر خو به نه وي خیر دی راته ووایه پلاره زه ډېر ډاډ شوی یم زر کوه وایه د ډار خبره نشته ارامه اوسئ ښاغلي ته خبر ورکئ ښاغلی نجیب له موږ سره دی د لیدنې ځای ته ورشئ عاقف او کایا مینک دلته راولئ که چېرته لږ شک مو هم پرې وکړه همالته یې په سر وولئ رزیله بې شرفه عاقف ته یې زیان نشي رسولی ستا کسان به درته سوري سوري کړي او بېرته به یې راولېږي په خبره پوه شوې هېڅ هلته مو ورځئ د خبرې جدي ونیسئ په دې حالت کې نه پوهېږي چې څه وایي مهرباني وکړئ د غفار کان بیرغونو مرکز دی پلاره موږ دلته څه کار لرو لږ څه صبر وکړه زویه اوس به پرې پوه شو ښاغلی دلته دی هو تاسو ته پته مو دی مهرباني وکړئ نجیبه فکر کوم ستا خبره رښتیا ده امنیت ډېر کلک نیول شوی ماته یې همداسې وویل لاس او پښې مې لړزېږي ارامه اوسه ښځې مهرباني وکړئ دې خوا راشئ باید تاسې تلاشي کوم بخښنه مې ومنئ اغلې مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ اغلې مخکې شه ښځې ډېر کسان د خپل هیواد لپاره ټپیان شوي او غازي شوي دي ستاسې په څېر ډېری کسانو خپل ځانونه قربان کړل او د شهادت مقام ته ورسېدل غازیتوب او شهادت دواړه هم د خدای په وړاندې او هم د خلکو په وړاندې یو لوی مقام دی څوک چې تللي او څه چې مو له لاسه ورکړي هغه خو بیرته لاسته نشو راوړلی د همدې لپاره موږ ټول ستاسې د زحمتونو پوره وړي د دردونو کمولو او یا لږ تر لږه شریکولو لپاره مو دا مرکز خلاص کړی دی البته چې یوازې دا مرکز بسنه نه کوي خو د دې کار دوام لپاره به هم موږ خپلې هڅې کوو زه خپله تاسې ته ضمانت درکوم ستاسې لپاره زموږ دروازه تل خلاصه ده غواړم په دې خبره پوه اوسئ نجیب امیر دلته دی ښاغلیه مننه کوم دا خو لومړی وزیر دی خو دا څنګه حساب دی سرکار صاحب نور جامې نه وې چې اغوستې مې وای
څه ډول جامې دې غوښتلې خیري اوس هم دا وزغمه د ثابت لپاره دا کارونه کوي. ګوره ورور جانه دا څه ډول جامې دي د شیشکو په اختر کې څوک داسې جامې نه غوندي ته درته وګوره. صبر چې وګوره داسې مه وایه خیري ډېرې در سره ښې ښکاري. رښتیا وایې خیري مینی خیري دا پرې په 23مه نېټه د لومړي وزیر په څوکۍ هم کېنوه ژمنه ته هم داسې ټوکې کوه. په هر حال ټوکې به باندې کوم د لیدو ځای ته را نږدې شو. هغه کسان باید را باندې پوه نه شي. په لومړي ځل خو باید پوه نه شي ته کوم غلط کارونه کې سمه ده. هو نه اندېښنه مه کوه. وروره فکر کوم راغلل. خیا شته؟ هو وروره. ښاغلی عاکف دوی راغلل. سمه ده کایا مینک نه ښه ساتنه وکړئ. وروسته هم عاکف ونیسئ او دلته یې راولئ. سمه ده ښاغلیه. موټر نه ښکته شه ښکته شه لاسونه دې پورته که. ډېر شکر آخر مو د ده له لاسه زه وژغورلم. دلته راشه. دی په رښتیا کامیونیک دی ما ته خو داسې نه ښکاري. د هماغه په څېر دی خو صبر وکړه زه یو ځل وګورم. هو تاسې څه ته ګورئ لاسونه مې خلاص کړئ که نه. کیلي له تا سره ده ترې واخله. کیلي راکه. ښه اوس څه کوې ها څه کوې دا یې ونیسئ او لکه ډولۍ ښه وډبوئ هلکانو. باید د سره حساب یې وکړو. کم عقله خیري زه پوهېږم چې تا سره څه وکړم. داسې راته مه ګوره. په خیر راغلی نجیب امره. خیر اوسې لومړی وزیر صاحب زه نه پوهېږم چې څه ووایم. لومړی ځل دی چې داسې یو حالت سره مخامخ شوی یم. که کومه تېروتنه رانه شوې ما وبښئ. دا څنګه خبره ده نجیب امره تاسې ټول په خیر راغلی. په خیر راغلی. تاسو په رښتیا لومړی وزیر یې؟ لورې لیونی شوې یې څنګه؟ بخښنه غواړو لومړی وزیر صاحب لږ څه هیجاني شوې ده. هیله کوم آرامه اوسئ. په اصل کې له اتلانو سره مخامخ کېدل باید موږ هیجاني کړي. استغفرالله ښاغلیه. وګورئ ښاغلو تاسې له هغه اتل سره ورپېژنم چې د هیبت ژورو او پټو ډلو رسوا کولو لپاره یې شپه او ورځ یوه کړې ده. یعنې نجیب یلماس سره مو ورپېژنم. استغفرالله ښاغلیه. موږ هڅه وکړه چې خپله دنده سرته ورسوو. بیخي همداسې ده. ډېر وخت کېږي چې ستاسې د کارونو په اړه معلومات لرم نجیب امره. خو که رښتیا وایم دې وروستیو خبرو موږ حیران کړو. دا د استعفا موضوع له کومه شوه؟ ماته یې راکړه. موږ به په یو ځای کې په تمه شو ښاغلیه. بښنه غواړو تاسې مو هم ستړي کړئ خو دا مهمه خبره ده. چیرته یې؟ لاره کې ښاغلیه درځو. عاکف هم در سره ده. نجیبه زر که به ووایه واله مې اندېښنه ډېره وي. له ډېره تعجبه مې ستونی وچ شو. کیسه ګور له دې ځایه وباسه. عاکف دی جازي وکړئ جازي وکړئ. ته څه ډول سړی یې ها هېڅ پوهه نه شوم. ته څه ډول ښځه یې؟ په مور ډېر ژور ځای کې دی کار اسانه نه دی. په خبره پوه شوې که نه؟